مطلب ښځې ته وایي چې زه دې قبول یم ته وایي چې قبول نه ما ته خپله ځواني ور یاده شوه دغه قبول مبول پکې پکار دی ښځې بس ښځه راغله خپله ښځه ده که نه نو سړي ته دې ووایي چې هلکه زه دې قبوله یم هغه ورته وایي چې یا بسم الله قبوله یې هغه یو مولا یو ویډیو مې کتله زه ناشنا مزاحیه ویډیو یو مولا او سړي له نکاح تړله هغه ورته وایي چې دا پلانکی لور دونه مهر په عوض کې په نکاح شرعي محمدي باندې ستا قبوله ده او قبوله کړې ده هغه ورته وایي اکسپټډ وایي اکسپټ کړې مې ده یعنې قبوله کړې مې ده په انګلیش کې ورته وایي نو مولا ورته وایي چې ما تا ته څه میسج نه دی درلېږلی یا مې ته ریکویسټ نه دی درلېږلی د فیسبوک چې ته وایي چې اکسپټډ نو بهرحال دغه معمولي خبره ده پکې ټیک شوله که نه نو خپل نکاحونه تازه کوئ بهتره خبره ده ضروري نه ده خو بهتره ده او که یو سړي د خولې پر دغاغ هر ټایم کولاوي او ده وایي چې زما پته نه لګي چې د خولې نه مې څه وځي ناشنا خبرې مې د خولې نه وځي دین اسلام متعلق نو دله خو بیا خامخه په کار ده چې دی کم از کم په میاشت کې خپل نکاح تازه کوي د ښځې سره ټیک شوله که نه ځکه چې دغې نه پس تا کوم اولاد کېږي نو هغې باندې به کم از کم د هغه بل شي ټاپه نه لګي چې دا حرمونه دی یا حرامي دی چې صحیح بچي حلالي بچي پیدا کېږي ښه نو اوس نن سبا ته سوچ کوه حساب کوي نن سبا کم دور دی نن سبا خو ماشومان داسې ناشنا خبرې یادې کړي ناشنا کنزل وایي او ناشنا بریږي او غټان خلک یې د اکثر د کاروباریان خلک یا د ډریوران دا ناشنا خبرې کوي قسمونه خو ته یې سم نه ښکاري قسمونه خوري قرآن بس د دو مخې ته پروت هر ټایم مخې څه باندې پوهېږي او طلاق یې مخې ته پراته وي په تا دې وایي ښځه طلاق او وایي طلاق دا خبرې کوي او په معمولي خبرو باندې په مخکې زمانه کې وړوکې وم زه ښه کافي وړوکې وم چترال ته تللی وم نو واپس چې راتلم په دې ټاپ باندې به ګاډي راتلل لواري ټاپ باندې زمونږ یو جیپ و سور شانته جیپ و پخوانی په هغې کې راتلم هغه ډرایور سره نو ډرایور د بل ګاډي والا سره شرط لګولی و هغه موړونه دي چې دي چې په هغې کې پته نه لګي چې دا ګاډی پورته را روان دی او که ښکته را روان دی ډېر زیات موړونه دي که نه هغې کې د ښکته اوبه را پته نه لګي صحیح حساب کړی دی نو د ډرایورانو په خپل منځ کې شرط ولګاو یو وي دا ګاډی ښکته روان دی او بل وی پورته را روان دی او شرط یې په دې خبره ولګاو چې هلکه په نرو خوړ کې به راباندې پنیر خوري که چا شرط وبیلو نو څه باندې پوهېږي نو شرطونه مرطونه قسمونه طلاقونه دا د ډرایورانو ته څه نه وي اوس هر یو ډرایور خو نه یادوم خو بهرحال بعضې پکې داسي او اکثریت داسي کم کوز داسې چې یاره هغه د بکواساتو نه ځان ساتي نور اکثر مسلمانان بس پته نه لګي په بهر معاشره کې چې ژوند کوي بازار دکان وغیره دې څیزونو کې نو دا قسمونه او قرآنونه او طلاقونه دو بیخي په جب کې ځان سره ګرځوي وایي لکه تا پلانکی کار کړی دی وایي نه مې دی کړی وایي ښځه یې د باندې طلاق وي وایي او طلاق دي رامانې او کار به یې کړی ښځه خو لاړه ښځه خو تباه و برباد کړو ځان دې تباه و برباد کړو یو خو یې طلاق و ملاق سره ګپ شپ نه دي لګول پکار